हाँ, अक्सर प्रेजेंटेशन ورکولو ضرورتي مونږ ته کلاس کې سټوډنټس یو کله کالج یونیورسيټي کې آلته د پریزنټیشن ضرورتي په پروفیشنل لایف کې می بزنس مین تم ضرورتي کله آیډیا پریزنټ کول لپاره ډیټا پریزنټ کول لپاره زیاتره خلک وسم څه کوي د اي اي په دور کې پاور پوینټ ته لاړ سي مانولی ټایپ کوي مثال زه یو پریزنټیشن جوړوم risks associated with AI نو زه یلته مانولی ټایپ کوم شیان یلته ټایپ کما بیا راسم یو نیو سلاید جوړ کما بیا په هغه کې یلته ډیټا انټر کما ټایټل ورکما دا دی بیا یلته ایمیج اډ کما بیا دغه لپاره ز ډیزاین سلیکټ کوما اوس د AI وخت دا مانوال هیکټیک پروسس کولو ضرورت نستا نن بس تاسو ته درخایا ما سپ ډیر کم وخت کې ډیر یو امیزنګ زبردست پریزنټیشن تاسو سره څنګه جوړولای سي هغه ټول نیم دا غدا gamma.app ته براوزر کې به ولیکیا تاسو براسي یلته gamma.app ته اکاونټ جوړول لپاره با स्टार्ट फॉर फ्री او साइन अप या गूगल باندې یا ایمیل آی डी انټر کیا साइन अप سي هغه نه بعد ته براسي لوګین باندې کلیک کیا او خپل ایمیل پاسورډ یا خپل گوگل اکاونټ په انټر کیا او تاسو به یلته لوګین سي خیر ډیر زبردست شای د باندې تاسو صرف پریزنټیشنز نسی جوړولای بلکې تاسو ډاکومېنټس ویژولی خاصه کولای سي هغه جوړولای سي سوشل میډیا پوسټ جوړولای سي گرافیکس هغه کې مختلف قسم کنټینټ انټر کولای سي او بزنس لینډینګ پیجز سکومي ویب سټ سکومي هغه تاسو ادینا کریټ کولای سي راځي تاسو ته ادغه کریټ کولو چل درو کنټینیو وذ ګوګل کم او زه دیتا لاګین سم کله تاسو ساين اپ سي فرست ټایم لاګین کیږي دا سکرین به تاسو ته مخه تراسي د سکرین باندې تاسو ونی هاو ډو یو پلان ټو یوز گاما personal use for work for education categories select کړئ کوم کارونه تاسو په دې باندې کول غواړئ تاسو خپل پریزنټیشنز ویب سټ یا ډاکومېنټس یا سوشل میډیا پوسټ جوړولای سي اوکے کریټ وذ اي اي تاسو ټول نمخ کې زر خایما اي اي په تھرو باندې تاسو څنګه پریزنټیشن جوړولای سي بل سما پریزنټیشن تا او ورته وایم چې جست ټو کارډز لینګویج سلیکشن هم یلته وکي تاسو سمپل پرومپټ انټر کوم ورته هر څه تاسو ټاپک سی کوم ټاپک باندې پریزنټیشن جوړول غواړئ هغه یلته تاسو ته الریډي یو سو ټایپس درکړم دی او درته خودلیم د څنګه جوړولای سي یلته سمپل پرومپټ دا بس سلیکټ کما پرایسینګ سټریټیجیز فور فریلانس سرویسز والا سي دي هغه به څنګه په پرایسینګ سټریټیجی جوړه کی اوکے دا اوس جنریټ کوي راته سلایډز او دغه ډیټا چې څومره ده تاسو دغه ټیکسټ چینج کول غواړئ هغه تاسو کولای سي زه ایم سي دا ز ریموو کوم ته نه دا تاسو اډیټ کولای سي یلته کنسایز ټیکسټ کنټینټ هغه نه علاوه تاسو ویژوال چې کوم دی کوم کلر थीम هغه سلیکټ کولای سي دلته براسي زه وایم چې ما دا थीम می خوښ ده اي اي ایمیجز ایمیج سورس سټاک فوټوز ویب ایمیجز د کې مختلف تاسو ټرای کولای سي هغه نه علاوه اي اي ایمیج ماډل اټو سلیکټ کوم دا سلیکټ شوی دا امیجن 3 یوز کولای سي او الستریشن اډ ایکسترا کی ورډز اوکے I will click generate nice مونږ یې ته ویلې چې مونږ ته پرایسینګ سټریټیجیز باندې فریلانسینګ سرویسز لپاره سلایډ جوړ کا او دې ته وګوري په خپل یو جادو روان ده اے آی موږ لپاره پریزنټیشن جوړي اسم لاولنې پریزنټیشن نو هغه کمپلیټ س اډیټینګ هم کولای سي او دا تاسو ایکسپورټ کولای سي پریزنټ کولای سي یلته به تاسو را سي کولیبریټ بلچا ایمیل اډرس انټر کې هغه سره کولیبریشن هم د باندې لایو یلته کولای سي ایکسپورټ کوي دا ډېر یو زبردست فیچر ده د ګاما ایکسپورټ ټو پی ډی اف پاور پوینټ تم ایکسپورټ کولای سي یا پی ان جی ایز ایمیجز ایکسپورټ کولای سي یا اډیټینګ کول غواړي هغه تاسو کولای سي یا د تھیم سلیکټ کړئ थीम تاسو چینج کولای سي یلتا تاسو کوی سي په دې تھیم کې به دا څنګه ښکاریږي سلیکټ کړئ دا ټول تھیم به بدل سي سمپل تھیم به سلیکټ کو دا تھیم ماته ښکاریږي اي اي اډیټینګ هم په دې کې کولای سي په دې کې یو خبره یاد ساتیا اي اي په تھرو باندې تاسو کوم ټیکسټ چینج کړئ ایمیج چینج کړئ هغه تاسو ته ټوکنز کاست کوي مطلب پیسې لګي په هغه باندې نو بهتر دا د کو فری یوز کول غواړي کوشش دا کوي چې خپل کسٹمایز کوي دا ساينس چرته ونی کنه دا اي اي په تھرو باندې شیان اډ کړي او هغه پیسې لګي نو بهتر دا د کسٹمایز په خپل ټیکسټ شان اډیټ کوي په دې کې ایمیجز وغیرہ ایچ اینڈ ایوریثینګ په خپل اډیټینګ وکړي دا کارت ما سلیکټ کړ دې کې زه اوس اي اي په تھرو اډیټینګ هم دروخه هم ځم چې په دې کې یو ایمیج اډ کړي 5 کریډټس بدا یوز کړي دې کې ایمیج اډ ک بیک گراوند کې تاسو نه د تاسو مرزي د تاسو څنګه اډجسټ کوي ډیلیټ کولای هم سي یو شی دې کې ما تاسو ته خود کوم پرایسینګ دا د کریډټس کوم دی دا لازمي وایي 40 کریډټس پر گاما یو کریټ گاما مطلب د یو پروجیکټ دا وای دا اوس د ما د پرایسینګ سټریټیجیز ورس کوم دا یو پروجیکټ هغه نه علاوه یو نوې کارت اډ کړي په یو پریزنټیشن کې هغه 5 کریډټس لګي ان ټوټل تاسو سره درینیم سو تقریبا کریډټس سی هغه کریډټس به لږ په طریقه باندې یوز کوي ا دې نه علاوه تاسو کسٹمایز جست لایک پاور پوینټ پریزنټیشنز هم ضروری نه د سی اي اي نه جنریټ کی سمپلی هغه شانت کوواړي هغه تاسو یلتا اپډیټ کولای سي او پریزنټیشن تاسو کریټ کولای سي هغه نه بعد به مونږ راسو
چې ما سره یو خپل ټیکسټ ستا ما سره ټیکسټ تا هغه ټیکسټ نه زه غواړم سه پریزنټیشن کریټ سی ډمی ټیکسټ راواغسته او دا مې دلته پیسټ ک هغه نه علاوه سیم پریزنټیشن دن آی سه ټریډیشنل او هغه نه بعد کنټینیو ټو پرومپټ ایډیټر دا ما خپل ټیکسټ هغه نه علاوه سمره کارډز غواړم سو کارډز ټوله ډاټا د سایډ نه بتا سلیکټ کړئ کوم کلر تھیم غواړئ جنریټ ټو کارډز یعنی په دې کې پیډ دی دا ماډل چې کوم دی اټو سلیکټ کوم فری والا ورژن به سلیکټ کی او یلته زه کلیک کوم جنریټ دا به ماته په دې ټاپک باندې ما چې کوم ټیکسټ انټر کړیو هغه باندې به ماته سلایډز جنریټ کی سی ما جست ټیکسټ ورک ما سره خپل یو ټیکسټ هغه نه ماته دا ټول پریزنټیشن ودین سیکنډز جنریټ کړ مطلب ناٹ ایون 30 سیکنډز په 1.5 سیکنډو کې نارملی کومه جوړولای کم از کم ما باندې 1.5 منټه لګیدل یو غنټه لګیدل نو خپل ټایم سیو کولو لپاره ډیر یو زبردست ټول دا گاما ډاٹ اپ زه به تاسو سره یو لینک شیر کوم هغه لینک فالو کیا او د باندې ساين اپ سیا او ما ته خپل فیډبیک په کمنټس کې لازمي راکړئ موږ پښتو اډ چینل سبسکرایب کړئ فیوچر ویډیوز لپاره وینو بتا سه د پښتو اډ را روانه بل ویډیو کې تر هغه پورې السلام علیکم